په دې آیت کې د انفاق د اوقات او احوال تعمیم ذکر کیا چې مال لګول په هر حالت او هر وخت کې دا جایز دی خاص وخت د دې لپاره مقرر نه دی بیا د آیت کې لیل نهار سر علانیه مراد د دینا ټول اوقات او ټول حالات دي مفسرین ذکر کوي چې د صدقې د پاره د خیرات د پاره یو خاص وخت مقرر کول لکه د جمعې په شپه باندې یا د مړي په اول ورځ باندې په دریم ورځ باندې بیا هفته نو بیا سولختی نو بس بیا کال دا ټول بدعات دي او په دین کې د دې خبرې هیڅ ثبوت هغه نشته ده او بیا دا لاسه کې خلق بیا راولګيږي قاریان او مولیان صاحبان راجمع کی او يرجی مړی پس ختم کو او بیا هغه باندې روټي خوري هغه باندې چیز کی دا کار ټیک نه ده احسن الفتاوی اولنی جل کې پدې باندې رد کړي ده چې کله د ثواب اراده وي چې زما مړی ته ثواب ورسیږي نو بیا دا ګناه ده پاغي باندې روټي خړل اغوی له نقد ورکول او دی باندې تفسیر و معارف القرآن د مولانا مفتی محمد شفیع معارف القرآن اولنی جل کی هم پدی بانی تفصیل و وضاحت دکلے چه دا ناروا دے او بیا بدایع صنایع او رد المختار چکم شامی باندې مشهور ده هغه الاخذ والمعطي كلاهما سمان ورکون کې اغستون کې اغا دواړه په دې باندې ګناګار دي نو چې هغه په اجرت واغست او تا ولور کو نو تمړي تسبخه ګنا ورته بخي او قسم خبره کې نو په خلکو باندې خو نه لګيږي او بیا دی آیت مبارکه کی باللیل د شپې ذکر دای مخکې کا مفسرین ذکر کوي چې دا شپې مخکې د دې لپاره ذکر کړه چې په پټه باندې صدقه ورکول دا بهتره دي ځکه شپې کې هغه پټواله ده او بیا دې باره کې مفسرین ذکر کوي چې دا آیت مبارکه د چا باره کې نازل شوه ده نو تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی رحمه الله درې اقوال ذکر کړي دي یو قول دا ده انها نزلت
الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله عز وجل. دا آیتو دا آغی خلق بارک نازل شوه چه ساتی اسونا پلارد اللہ کے، یعنی دا اللہ پلار کی اسونا ورکی اسونا ساتی. نو دا آیتو دا آغی بارک نازل شوه. او دویم قول داده دا آیتو نازل شوه پا بارا دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے. د سرا سلورو درهمو فانفق فی اللیل درهمان، یو درهم اغیر شپې ولګاو، وبالنهار درهمان او یو درهم اغیر د ورځې ولګاو، وفي السر درهمان او یو درهم په پټه باندې ولګاو، وفي العلانیه درهمان او یو په ښکاره باندې ولګاو. دریم قول داره چې دا آیتو نازل شوه ده په بارا د علی او د عبدالرحمن بن عوف کې. علی رضی الله عنه یو وسق کجوري طلباو د علم لراوړي د شپې کابل ورځ ما ویلو چې د نبی له سلام سره مسجد نبوي کې صفه کې طلبا د علم او هغه باو سیدل. نو علی رضی الله عنه هغه ورلای وسقو کجوري راوړي د شپې، وباس عبدالرحمن الیهم بدنانیر کثیرا نهارا، او عبدالرحمن ورتا ډیرو دنانیرو هغه ورلا د ورځې راوړو. نو دا آیتو دا غوی بارکی نازل شوه ده. او بیا تفسیر سراج المنیر کې ویا، تفسیر سراج المنیر کې ویا چې دا آیتو نازل شوه ده په بارا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې. سولیخ زرا دینار ور سرو، نګورا لزر دینارا دای د شپې ولګولا، لزر د ورځې نو لزر په پټه باندې نو لزر په ښکاره باندې دای په ښکاره باندې ولګولا. سعید ابن المسیب ویا عثمان بن عفان رضی الله عنه جیش العسرہ کی آواز وکو، ویچا سرا چه سامان د جهاد نئی زبا د اغی د پارا سامان تیارو ما نظر او خان اغی برابر کړل، او بیا پاغی بانی چه کم سیزونا ضرورت و اغم ور سرو. ابو سعید الخدوری رضی اللہ عنہ وی فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ولد نبي علیہ السلام رفع يديه لعثمان حتى طلع الفجر. نبی علیہ السلام لاسونه مبارکا د عثمان د پاره چت کلی و دعاګانې کولې تر دې پوری چې سار راو خوته. نبی علیہ السلام ما ذر على عثمان ما عمل بعد هذا. الله نو او بلو حدیث کے رادی نبی علیہ السلام فرمائلی من احتبس فرسن فی سبیل اللہ، چاچ بن کو اسو پلارد اللہ کی لوجی د ایمان نپا اللہ بانے و تصدیقا بوعدی
لوجه د رښتینوالي د وعدې د الله نه نو مړول د دې اس او سراب کولو د دې اس خرشنو د دې اس میتیازی د دې اس فی میزانه یوم القیامه دا با پتلا د میزان کی وی پورزو د قیامت باندې. او بیا مفسرین وی چې خپل اهل عیال باندې خرچه کول دام په دی آیت مبارکه کی اغا داخليږي. مطلب دارے پیسے مال اللہ درکلے بچو بانے ولگو کن. اللہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اگوی سے بیمارو نبی علیہ السلام بیمار پوسی لراغے تپوس لراغے ما ولید اللہ پیغمبرہ دا ټول مال دا اللہ دا رضا پارا نلگو. نبی علیہ السلام النا بیا ما ویل نیما وینا بیا ما ویلو درې مهیسا نبی علیہ السلام درې مهیسا ډیر دا او لیدا او نبی علیہ السلام دا ستاره پاره غوړه دا چې تو خپلوان هغه فریق دی چې خلکو ته سوال لاس نیولی سوال کوي. او نبی علیہ السلام ورته فرمایل تا ته پدیم اجر او ثواب ملاویږي چې تو د خپلې بیبي په خوله کې هغه روټۍ ورکي تا ته په دې باندې اجر او ثواب ملاویږي. او بیا علما ویا د دې مطلب داره کور ته د خرچه راوړي دا داسې دا لکه تا چې بیبي خوله کې روټۍ واچوله. دویم مطلب داره ستا کورواله بیماره ده خوراک نشي کولی ته له خوله کې روټۍ ورکې ستا نیت د ثواب دی تا ته الله په دې باندې ثواب درکوي. دریم دا ښځه او خاوند یو ځای روټۍ ته ناست دي یو بل لا خوشطبعي د وجې نه خوله کې روټۍ ورکوي نو په دې باندې ثواب هغه میلاویږي. خو رچا چې یي که نه نو رچا چې نه یي نو بس څه به وکړي. الله باللیل والنهار شپه او ورځ الله باللیل والنهار شپه په ورځ باندې او پټې په علانیه باندې مخکې کو اشاره ده چې صدقه پټه په تیاره کې ورکولو دا غوره دي. فلهم اجرهم عند ربهم پای راوړه زکا چې مخکې انفاق او علت ده د پاره د اجر د الله یعنی اجر د الله پنس او عند ربهم ذکر کو د پاره د تعظیم او د شان اجر چې دا اجر او ثواب سره ولې ده. ولا خوف عليهم نبوي را پدوي ولا هم يحزنون نبدي غم جنشي. الذين كسان ينفقون اموالهم تخرج کوي مالونه خپل بالليل د شپې او نهار او د ورځې سران په پټا او علاني او ښکارا فلهم اجرهما دې پر اجر د دوی ده عند ربهم په درب د دوی ولا خوف عليهم نبي را پدي ولا هم يحزنون نبدي غم جنشي. اللهم قونا برضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.